سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په پکتیا کې د موټر بم چاودنې له امله 2 کسه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پکتیا د والي ویاند وایي دغه موټر بم برید تیر مازدیګر د ګردیز ښار په بالادې سیمه کې د احمد ابا ولسوالۍ پر ولسوال حضرت محمد رودال شوي چې په پایله کې د نوموړي یو ساتونکی او یو ولسي وګړی وژل شوي او د ولسوال په ګډون 3 تنه نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. په هرات کې د یوې ښوونکي پر مخ تیزاب وشیندل شول. دغه 25 کلنه میرمن چې د خواجه محمد کنجاني ښوونځي سرښوونکې ده تېره ورځ له ښوونځي د کور پر لاره د ګذرې ولسوالۍ په سیاوشان سیمه کې ناپېژاندو موټرسایکل سپرو پرې تیزاب شیندلي او له هغې وروسته تښتېدلي دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند وایي لا تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول شوي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لوري ونیول شوه. ملي دفاع وزارت وایي دغه ولسوالۍ 2 ورځې مخکې د طالبانو لوري تر 3 ورځو پرله پسې نښتو وروسته نیول شوې وه چې بالاخره تېره مازدیګر بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې لړ کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې او که نه څه نه دي ویل شوي، خو دومره یې ویلي چې یاد عملیات اوس هم روان دي. د زابل په شینکي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې 11 طالبان وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت عامل جیلاني فراهي وایي دغه عملیات 15 ورځې مخکې د یادې ولسوالۍ په سیوري سیمه کې پیل او تېره شپه پای ته ورسېدل. د نوموړي په وینا په دې لړ کې د یادې ډلې یو شمېر وسلې او نور مهمات هم ترلاسه شوي خو افغان ځواکونو او د سیمې اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 46 وسلوال مخالفین وژل شوي او 18 نورې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 4 ساعتونو کې د غزني، ارزګان، زابل او هلمند ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي د یادې ډلې 3 نور غړي هم له یو شمېر وسلو او یوې اندازې نشه یي توکو سره یو ځای نیول شوي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لپاره نوملیکنه وکړه. نوموړي یو ځل بیا له هیوادوالو غوښتل څو په د ملي بهیر کې ونډه واخلي. ښاغلي حکمتیار پرته له دې چې د چا نوم واخلي زیاته کړه هغه کسان چې د دې بهیر مخالفت کوي د ملي یووالي مخالف دي او غواړي چې د پردیو په لمسون افغانان سره واچوي. د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ تېره اونۍ په رسمي توګه پیل او لومړنۍ برېښنایي تذکره هم ولسمشر غني ترلاسه کړه. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.